د CGTN پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. احسان الله کریمي یم. نن راغلی یم د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار ته او دلته د چرګانو د غوښې د پروسس او بسته‌بندۍ په یوه لویه فابریکه کې ولاړ یم. په ننني پروګرام کې به موږ تاسې ته د چرګانو د غوښې او پروسس د بسته‌بندۍ د دغې پروسې په هکله باندې معلومات درکوو. تاسې هم تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. د دې فابریکې له مسؤلینو او دغه راز کارکوونکو سره به زه خبرې اترې ولرم. اوس مهال موږ د دې فابریکې له مسؤل سره ولاړ یو او دغه د فابریکې د ننوتلو دروازه ده. ورځو دلته فابریکې ته چې اوس مهال کومه پروسه پکې روانه ده او دلته اوس مهال دوی په کوم کار باندې بوخت دي. راځه چې ورځو مهرباني وکړه. قدرمنو لیدونکو دلته اوس مهال د چرګانو د غوښې پروسس او بسته‌بندي باندې شروع ده. دلته به له دې ملګري سره خبرې وکړو. وروره که ته لومړی کې خپل ځان را وپېژنې او وروسته د دغې پروسې په هکله باندې معلومات راکړې. زما نوم حضرت بلال دی. زه د دې کوشترګاه سوپرویزر یم او فلحال زموږ پروسس روان دی، هم د سینې هم د بسته‌بندۍ او دغه ستاسو نظر وړاندې دی. دغلته سایز بندي کېږي. هغلته هر یو خپل خپل سایز کوي چې او دغه هلکان لګیا دي خلطو کوي چې دې خوا دا کېږي دلته داګ دي دا بیا دي چې خپل خپل سایز اخلو دا وړو خپل ستخانو ته وړو. هر یو مال خپل خپل رړۍ کې کېښودل کېږي. دغه تقریبا د مرحله کې راته ووایه لومړی تاسې څه کوئ؟ مثلا لومړی حلالوئ، له هغه وروسته دا پروسه راته بیان کړه چې په کومه پروسه سره تاسې دغه چرګان بالاخره د بسته‌بندۍ تر پروسې پورې رارسوئ. دا لومړی حلاله کېږي، بیا هغه ته چیلر کې چوړ کېږي. چیلر کې تقریبا داسې ووایه چې شپېته کوندې اویا کوندې موږ یخ اچوو. اوبه ښه یخو چې چرګ ښه صحیح یخ شي تر هډوکي پورې. هغه بیا دغلته تشونو کې چې تشونو نه بیا وباسو. دغلته میزونه لګېدلي دي، هلکان ولاړ دي، هلکان یې پاکوي چې پاک شو ښه منظم شو. یو کس چیک اپ ته ولاړ چې چرګ ښه صحیح پاس شو پاک شو بیا هغه نه پاس دلته راځي دغلته سیزبندي شروع کېږي. داسې راځي دې ځای نه بیا ځي دا چرګان ځي خپل ستخانې ته خپل خپل ځایونو ته ځي چرګان. تاسې که مو د کارکوونکو په هکله باندې معلومات راکړئ، څومره کارکوونکي لرئ او څو وخته کار کوي دوی دلته؟ زمونږ دلته دوه شفه چلیږي، شپې شف او د ورځې شف. د ورځې شف تقریبا داسې ووایه چې اویا پنځه اویا کارګر د ورځې کار کوي او شپېته پنځه شپېته د شپې شف کار کوي. کارونه هم څومره په مسلکي توګه ترسره کېږي؟ دا کسان هم څومره مسلکي دي؟ زمونږ کار خو ډېر ښه په مسلک ښه په ډول باندې روان دی او زمونږ کارګر چې کوم دی الحمدلله ښه ټرین شوي دي، ښه تکړه شوي دي. هر کار ته چې وایي چې ډېر په ښه په منظم ډول ښه په لکه د زړه نه کار کوي. درنو لیدونکو تاسو ته که څه هم د فابریکې مسؤل د دغه پروسې په هکله باندې معلومات درکړل. دغه لومړی د دوی حلاله ترسره کېږي، له هغه وروسته دلته راوړل کېږي د څو ساعتونو لپاره په یخ کې ساتل کېږي او بیا وروسته پاکېږي، بیا د دوی وزن کېږي او له وزن څخه وروسته په دې ډول باندې بیا دا بسته‌بندي کېږي او له هغه وروسته په یخچالونو کې د څو ساعتونو لپاره ساتل کېږي. له هغه وروسته بیا بازار ته وړاندې کېږي. ځینې نورې پروسې هم دلته پاته دي. تاسې ملتیا وکړئ، د هغو پروسو په هکله باندې به هم تاسو ته معلومات درکوو. قدرمنو لیدونکو لکه څه هم ما غوښتل نن په دغه فابریکه کې زه ټوله ورځ د یو کارکوونکي په توګه باندې کار وکړم، خو دغه د فابریکې د مسؤل له لورې راته وویل سول چې دغه هره برخه مثلا که چیرته دغه پښې ورڅخه جلا کېږي یا نورې برخې دا مسلکي کسان باید خپله
جدا کړي. خو یوازې دغه د پوستکي اړولو برخه ده چې دا زه او هر څوک کولی سي، نو زه په دې پروسه کې له دوی سره برخه اخلم. تاسې ملتیا وکړئ چې زه دغه کار ترسره کولی سم او که نه. دلته له ما سره یو بل ملګری ولاړ ده، د ده د ټولې پروسې پر غاړه د نظارت او څارنه یې ټوله د ده په غاړه باندې ده. له ده سره به زه خبرې وکړم. وروره مهرباني ته که لومړیو کې خپل ځان راوپېژنې. نوم مې نجیب الله دی، افغاندوز شرکت کې کار کوم. 4 کاله کېږي چې دلته دوی سره د شرکت کې کار کوم، د علالې په برخه کې، د بسته‌بندۍ په هر برخه کې، د سینه وران ایستلو برخه کې هم دلته دوی سره د مصروف یم. ته که لومړی دغه پروسه راته ووایې چې مثلا تاسې چرګان په څو ډوله باندې پروسس لرئ، مثلا د دوی هغه پروسس و د کشتار و د نورو برخو په هکله کې معلومات راکړئ. مونږ چې دی دلته کشتار سهار 6 بجې شروع کوو، مازدیګر 5 بجو پورې. هغې نه بعد چرګان چې دی یخ کې اچوو، هغې نه بعد مونږ صفایي کوو خپله 1400 پورې صفایي هغه کوو، بس مرغ سالم بندو پاکټو کې. او هغې نه بعد چې غټ چرګان دي هغه ران او سینه او مایچه ټول بیل بیل کوو، او وینه هر څه ته بیل بیل هغه کوو، بند کوو، بسته‌بندي کوو. دغه پروسه تاسو څومره زحمت ورسره باسئ چې دغه ښه او په مسلکي ډول باندې راسي؟ دغه کارکوونکي هم څومره مسلکي دي؟ زموږ هم کارکوونکي ښه مسلکي دي. موږ سره دلته کار کوي. ډېر وخت شو چې دلته دې برخه کې کار کوي، ښه مسلکي، ښه تکړه، ښه صفایي په برخه کې هر څه کې موږ پوره همکاري او کوشش کوو. کار یې څنګه ده؟ سخته که اسانه ده؟ نه، کار خو انشاءالله ښه دی، سخت نه دی، اسانه دی. د خپرونې د پای برخې ته رارسېدلي یو. اوس موږ په یو یخچال ده چې دلته دغه غوښې چې کله پروسس او بسته‌بندي شي بیا دلته راوړل کېږي، دلته په دغه یخچالونو کې ایښودل کېږي. دغه پروسس خو تاسو ولیدو، ستاسو وړاندې وشو چې پروسس وشو. دا چې پروسس وشي دلته کې هر یو شی په خپل رړۍ باندې کېښودل کېږي، منظم په ډول باندې. دا تقریبا 12 ساعته ان -40 دا کوزیږي، -40 پورې دا بوزو دا پخو کلکېږي. هغې نه پس دا بیا نور بازار ته توزیع کېږي. قدرمنو لیدونکو، زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بل پروګرامه چې ستاسو درنو دوستانو چوپړ ته حاضرېږو، تر هغه مو په لوی او بښونکي خدای سپارو.